د موسی علیه السلام تر وفات وروسته د بني اسرائیلو د امورو اداره او مسؤلیت یوشع علیه السلام پر غاړه واخیست او علماء کرام پر دې متفق دي چې یوشع علیه السلام نبی دی. یوشع علیه السلام چې د بني اسرائیلو څخه دی او د یوسف علیه السلام د اولادې څخه دی او الله عز وجل په خپل مکرم کتاب کې ودغه یوشع علیه السلام ته اشاره کړې ده کوم چې فرمایي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ کم وخت چې موسی وخپل پتا ځوان خادم ته وویل. فتا دغه یوشع علیه السلام دی چې د موسی علیه السلام سره به همیشه ملګری و او د هغه څخه به علم زده کاوه. د موسی علیه السلام څخه به د دین او تورات احکام زده کول. اوس پس د وفات څخه د هارون او موسی علیهم السلام د بني اسرائیلو د امورو اداره او مشرتوب د دغه یوشع علیه السلام پر غاړه. په تیه کې هم د بني اسرائیلو مشرتوب د ده علیه السلام پر ذمه او بیا چې د ورکېدو هغه 40 کاله پوره سوه نو یې بني اسرائیل د بیت المقدس پر طرف را رهي کړل. ځکه بیت المقدس د دوی دپاره لیکل سوی و، د دوی برخه او نصیب و. الله عز وجل په سورة المائده کې فرمایي ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. نو د دوی دپاره لیکل سوی و چې دغه د ایلیا ښار او د هغه شاوخوا منطقې به د دوی وي او دوی به حکم پر کوي او په هغه 40 کلو ورکېدو کې هم په دغه خاطر جزا او عذاب ورکړه سوه چې دوی و دغه ښار ته نه ننوتل یې قبول نه کړه. ویل دلته قوي او زورور قوم دی او اوس یې په 40 کلو ورکېدو درس او عبرت واخیست، په خپله ګناه پوه سوه. نو اوس د یوشع علیه السلام په مشرتابه د قدس پر طرف وررهي سوه. دغه وخت چې دوی قدس ته راورسېدل هغه نسل یا جیل یا هغه انسانان چې د ګلګي عبادت یې کړی و هغه ختم سوي و، ټول مړه سوي و او اوس د بني اسرائیلو نوی نسل راپورته سوی و. نو دغه نوی نسل د یوشع علیه السلام په ملګرتیا د بیت المقدس پر طرف وررهي سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ولم يبق ممن عبد العجل احدا. نو د هغو کسانو څخه چې د ګیلګي عبادت یې کړی و یو هم نه و پاته. نو دغه نوی نسل بني اسرائیل د یوشع علیه السلام په مشرتابه و بیت المقدس ته راغلل او 6 میاشتې محاصره کړي. په دغه موده کې جنګونه کېده خو نتیجه نه ورکول او بني اسرائیل د شنبې په ورځ جنگ نه کاوه. د شنبې په ورځ پر دوی جنگ کول کار کول بلکې دنیوي ټول کارونه حرام و. اوس د بني اسرائیلو آخرنی حمله پر دغه محاصره سوي قوي او جبار قوم چې عمالقه ورته ویل کېده د جمعې په ورځ شروع سو او د کامیابۍ نصر او بري علامې یې دغه د جمعې د ورځې په مازدیګر کې ښکاره او شروع سو. اوس چې لمر پر لوېدو دی نو د شنبې ورځ شروع کېږي. ولې د لمر لوېدو سره هغه بله راتلونکې ورځ چې د شنبې ورځ ده شروع کېږي. لکه څرنګه چې زموږ په مقدس دین اسلام کې هم دغسې ده چې په لمر لوېدلو سره هغه بله نوې ورځ شروع کېږي. نو اوس بني اسرائیل چې د بري په حالت کې دي بیریږي چې د شنبې ورځ شروع نسي او که د شنبې ورځ شروع سي جنگ باید خامخا ودرول سي او هغه بری او کامیابي چې دوی لاسته راوړې ده هغه یې ضایع کېږي. نو یوشع علیه السلام پر دې بیرېدی چې دغه نصرت او بری یې د لاسه ونه وځي کوم چې د جمعې د ورځې په مازدیګر کې شروع سو. نو یوشع علیه السلام د خپل قوم په ملګرتیا په جنگ کې ډېر شدت کوي. نور هم مخ ته ځي، نور هم کامیابه کېږي، مګر لمر د ولوېدلو ته ډېر نږدې کېږي. فقط څو لحظې پاته دي چې لمر ولوېږي او د دوی پوره کامیابي و ډېر وخت ته ضرورت لري. یوشع علیه السلام ولمر ته وکتل او ویل ته امر کړه سوی یې، ته مامور یې، تر امر لاندې یې او زه هم مامور یم، د امر تابع یم. یعنی موږ دواړه د الله عز وجل د مخلوقاتو څخه یو. نو ویل الهي لمر پر خپل ځای ودروي چې ونه لوېږي
ولې که ولویږي هغه به د لاسه وځي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې لمر د هیڅ بشر دپاره پر ځای نه دی درېدلی بې له یوشع علیه السلام څخه. لمر پر خپل ځای ودرېد چې دا هم د الله عز وجل د قدرتو څخه یو قدرت او یوه معجزه وه. لمر تر هغو پر خپل ځای ولاړ و تر څو چې بیت المقدس کامل فتح سو او بني اسرائیل و بیت المقدس ته ورننوتل. پس د هغه لمر حرکت وکړ او ولوېد چې دا د الله عز وجل قدرت او معجزه وه چې بني اسرائیل یې د بل وار دپاره په خپلو سترګو وویني. بیت المقدس فتح سو. یوشع علیه السلام ټوله بني اسرائیل امر کړه چې بیت المقدس ته باید سجده کوونکي ور داخل سي، یعنی تر ننوتلو د مخه باید د شکر سجده وکړي، او یا دا چې د ننوتلو په وخت کې د رکوع پر قسم ورننوځي چې و دغه ته رکوع السجود ویل کېږي. نو ویل ټوله بني اسرائیل به په داسې حال کې و بیت المقدس ته داخلیږي چې د الله عز وجل دپاره به رکوع السجود کوي او په خپله خوله به دعا کوي چې الهي زموږ څخه زموږ ګناهونه ایسته کړي، یعنی هغه ګناهونه چې موږ په تیرو کلو کې کړي دي راڅخه لرې کړي. الله عز وجل فرمایي وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. کم وخت چې موږ بني اسرائیلو ته وویل چې دغه قریې ته ننوځئ، پس د هغه د میوو څخه خوراک کوئ هر چیرې چې مو خوښه او هر شی چې مو زړه غواړي. پرېمانه نعمتونه، ځکه قدس پایتخت که پر هغه مسلط سوه نو پر هغه ټولو منطقو چې د قدس پر شاوخوا دي مسلط کېږي. نو د دوی دپاره به هلته ډېر لوی نعمتونه وي. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. او ننوځئ په دروازه د دغه ښار سجده کوونکي، یعنی د رکوع پر قسم. وقولوا حطة او په خوله وایاست حطه، یعنی الهي زموږ خطاوي ګناهونه راڅخه ایسته کړي چې وبخښو و تاسې ته ګناهونه ستاسې. مقصد دا چې دغه قوم د ننوتلو په وخت کې په دوو شیانو امر کړه سو. یو دا چې د رکوع پر قسم به ننوځي او په خوله به وایي حطتون، د ګناهو بخښنه به غواړي. مګر دغه مجرم او فاجر قوم، دغه نوی نسل چې د موسی علیه السلام معجزې یې نه وې لیدلې او هغه د فرعون حالات یې نه و لیدلې، دا نوی نسل دی. تر اوسه د دوی په زړو کې ایمان نه دی ټینګ سوی، نو یې د یوشع علیه السلام پر اوامرو استهزاء او پسخند شروع کړي. کم وخت چې دوی و بیت المقدس ته ننوتل د حتتون پر ځایه حنطه ویل، او د رکوع یا سجدې پر ځای پر کناټو ناس ورسکېدل، ویل دا زموږ سجده ده. پسخند یې واهه. ورونو، حتتون د حنطه سره مشابه دی او د دوی په ژبه کې هم سره نږدې دي. نو یې دغه جمله واړول او په عوض د دې چې سجده کوونکي ور داخل سي په بل شکل سره ور داخل سوه. الله عز وجل فرمایي فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نو بدل کی هغو کسانو چې ظلم یې کړی وو قول خبره پر بل ډول چې دوی ته ویل سوي وه، یعنی دوی ته حته ویل سوي وه، دوی حنته ویل. پس نازل کړي موږ پر هغو کسانو چې ظلم یې کړی وو عذاب د اسمانه څخه په سبب د دې چې دوی د الله جل جلاله د فرمان نافرماني کول په عوض د هغه خبرې چې د دوی څخه غوښتل کېده بل څه یې ویل. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري، امام مسلم او ترمذي روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي و بني اسرائیل ته وویل سوه چې و دروازې ته د سجدې پر قسم ور داخل سي او ووایست حطتون، الهي ګناهونه مو راوبخښه، نو موږ به ستاسې خطاوي در وبخښو. خو دوی دغه دواړه واړول. په حدیث شریف کې فرمایي په عوض د دې چې راکعین او سجده کوونکي ور داخل سي دوی پر کناټو ورسکېدل، او په عوض د دې چې ووایي حطتون ویل به حنطه، دا فسق او په کلام الله کې انحراف اړول و او د دغه وخت او ځای څخه په
دوی کې د الهي کلام اړول شروع شو. په تورات کې اړول شروع کړه او د دغه وخت څخه په دوی کې د الهي کلام اړولو طریقه جاری شو. پر بني اسرائیلو د دغه عمل په مقابل کې آسماني عذاب نازل شو. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري، امام مسلم او نسائی روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دغه عذاب طاعون پر نازل شو. په یوه ورځ کې د دوی څخه 100,000 نفره مړه کړه او په بل روایت کې وایي په یوه ماپښین کې 80,000 بني اسرائیل مړه شو. نو دوی و الله عز وجل ته په دعا شو، رجوع یې وکړه. سبحان الله، دا څونه منحرف قوم دی. د الله عز وجل په کلام کې تغیر، انحراف او اړول کوي. نو خود د دې وړ او لایق دي چې الهي او آسماني عذاب پر نازل شي. طاعون چې ساري مرض دی پر نازل شو. په یوه ورځ یې 100,000 یا 80,000 نفر ووژل. خیر، اوس بني اسرائیل په فلسطین کې اوسېږي. حکم او اداره یې د پاچاهانو په لاس کې ده او د دیني امورو اداره د انبیا علیهم السلام په لاس کې وه چې د دغه وخت څخه دین او حکم پکښې جلا شوه. حکم او پاچاهي د یهودا ابن یعقوب علیه السلام په اولاده کې وه. انبیا علیهم السلام یې د شریعت او دین احکام ورته بیانوي، مګر د دنیوي امورو اداره یې د پاچاهانو په لاس کې ده. چې دغه تقسیم د دین او حکم جلاوالی د یوشع علیه السلام تر وفات وروسته پیښ شو. تر کومه وخته چې یوشع علیه السلام ژوندی و، هغه د دوی دپاره نبی او امیر و. او یوشع علیه السلام د موسی علیه السلام تر وفات 27 کاله وروسته وفات شو، چې د وفات په وخت کې عمر 129 کاله و.